خوست ښار کې د روښان په نوم نوی روغتیایي کلینیک د یو لړ مراسمو پر مهال پرانیستل شو چې پکې ګڼ شمېر روغتیایي مسؤلینو، عامو خلکو او ځوانانو ګډون درلود. مسؤلین وایي چې پر یاد کلینیک کې څه باندې 3 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې چې د مسلکي طبي پرسونل او مجهز لابراتوار د درلودو په مرسته به د روغتیا په برخه کې هیوادوالو ته اغیزمن خدمات وړاندې کړي. غونډې 3 میلیونه افغانۍ سرمایه‌ګذاري مونږ کړې ده او په درو برخو کې ده چې هغه اوله برخه یې امید هیله ده، دویمه یې امید فعال دي او دریمه یې ارتوپیدي او جراحي ده. په څنګ کې نرسنګ سټاف هم ورسره ده، ډیجیټل اکسرا ده او ښه مجهز لابراتوار ده، مجهزه ایمرجنسي ده او مجهزه عملیات خانه ده. د مراسمو برخوالو د یاد کلینیک پرانیسته په طبي ډګر کې غوره ګام یاد کړ او ویل چې د کلینیکونو ډیرښت د روغتیا په ډګر کې د سالم رقابت د رامنځته کېدو لامل کیږي چې خدمات به ورسره معیاري شي. چې په خوست کې الحمدلله ورځ تر بلې په صحي برخه کې تقویه کیږي او دا نننی پروګرام دی د دغې تقویې یو بل نښه نښانه بللی شو. موږ ډېر په دانې خوشحالېږو، خوښېږو او دغه سیکړه وړه چې د روغتیایي سکتور د بډاینې سبب ګرځي باید ټولې په نیک پال ونیسو. ډاکټرانو خواهش دا ده چې دی باید سالم رقابت وکړي په روغتیایي خدماتو کې. نو دا د خوست لپاره یوه ډېره درنه او ښه خبره ده چې په ځای په ځای کې کلینیکونه جوړ شي، په ولسوالیو کې جوړ شي، په کلو کې جوړ شي. دا د خوست لپاره ډېره د خوشبختۍ ورځ ده. ګډونوالو له عامې روغتیا ریاست وغوښتل چې د روغتیایي سکتور د خدماتو څارنه د نوره هم پیاوړې کړي ترڅو د کمیت ترڅنګ د خدماتو کیفیت ته هم جدي پاملرنه وشي. ښه خبره دا ده چې دغه کمپیوټرایز نسخې جوړې شي، په خپل طبیعت یې ولیکي. دا په دې د صحت تامین هم خواهش دا ده چې داسې مرکزونو ته روغتیا پالانو ته یا مرکزونو ته جدي پاملرنه وکړي، بې کیفیته دوایي چې څوک یې خرڅ نه کړي. له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو وروسته په خوست کې د روغتیایي سکتور وده او طبي برخه کې پانګونه زیاته شوې او له همدې کبله روغتیایي مسؤلین له هیوادوالو غواړي چې پر خپلو کورنیو طبي خدماتو باور او بسنه وکړي او د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د ستونزمنو سفرونو او بې ځایه لګښتونو څخه ډډه وکړي.